د خبرونو سرچینې د پنجشیر ولایت له یو شمېر قومي مشرانو سره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر لیدنه، د واورې د ورېدو له امله د سالنګ لویه لاره د تړل کېدو د خبر اعلان او د رجب طیب اردوغان لخوا د غزې لپاره د ټرامپ د پلان ردول. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د سلواغې 22مه نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په جلا ناستو کې د پنجشیر او بغلان له یو شمېر قومي مخورو او علماو سره وکتل. په دې کتنو کې قومي مشرانو د دوی د غږ اورېدو او ولسي شخړو د حل په برخو کې د اسلامي امارت هڅې ستایلي او له اسلامي نظام سره یې د هر راز همکاري ډاډ ورکړی دی. ورته مهال مولوي عبدالکبیر د دې لیدنو پر مهال ویلي چې قومي مخورو او علماو کرام د نظام په پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي او اسلامي امارت هم د دوی د هڅو د قدر په سترګو ګوري. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس وویل چې د واورې طوفانونو او د جاني مالي زیاتونو د مخنیوي له امله د سالنګ پاس تر راتلونکې خبرتیا پورې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوی دی. د اخشناس په وینا د سالنګ د ساتنې او پاملرنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې په واورې پټي سیمې پاکې کړي او د هوا د ښه کېدو سره لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیسي. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي هلمند ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ګرشک ولسوالۍ له روغتون څخه لیدنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ښاغلي جلالي د معیاري روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار کړی او د شته ستونزو د حل ډاډ هم ورکړی دی. د خبرونو دوام. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون غونډه ترسره شوه. یا د غونډه کې د دې کمیسیون د جوړ شویو کمیټو کړنې، فعالیتونه او لاسته راوړنې ارزول شوي او د کمیټو د کړنلارو د بېلابېلو ولایتونو بیرته راستنې شویو ته د ځمکو ویش، له کابل څخه اړوند ولایتونو ته د بېځایه شویو د لیږد، د ننګرهار له بېځایه شویو سره د مرستې او د احکامو او فرامینو د څارنې او تعقیب لوی ریاست راپور په اړه بحث او په اړه یې لازمې پریکړې ترسره شوې. وروستی خبر. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ په یوه خبري کنفرانس کې له غزې څخه د فلسطینیانو ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ پلان رد کړ او ویلي دي چې هیڅوک له دې ترانګې فلسطینیان نشي ایستلی. نوموړي زیاته کړې چې هیڅوک دا ځواک نه لري چې د غزې ولس د هغوی له ټاټوبي څخه وباسي. ښاغلي اردوغان دغه راز ویلي چې غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو پورې اړه لري. تر اردوغان وړاندې د یو شمېر عربي هیوادونو چارواکو هم له غزې څخه د فلسطیني کډوالو بې ځایه کېدل رد کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ د روانې فبروري میاشتې په 4 نیټې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کنفرانس کې ویلي و چې امریکا به د غزې څرنګه اشغال کړي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.